नरेंद्र मोदी वही पाकिस्तान कजान साथे तरहगरी बंद का पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। नरेंद्र मोदी वाई कचरी द पाकिस्तान फौज और हुकूमत अपने तरीके د دې کار نه قلار نشو د کوم کار نه تر هغه د ملګرتیا نه پاکستان بل منځي ختميږي با ډېر کار غواخ ته واضح غواخ ته داغه گواخ ته داغه تریټ ته داغه اختار دی چې کوم نن هندستان وزیر اعظم نریندر مودي ورکو ولې دا گواخ ورکو د مشکل سبو د چیلنج سده د کول سغواړي د ارادي سدي دا مهم ټکی دی په دې باندې باس کو خول مودي چې سویلی دي हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक هر هغه ځای چې تر هغه وی د تر هغه جالوي او هند ته خطر وي هند به په خپل خوخه د خپل خوخي مطابق حالته پنهخه کوي بل ټکه نریندر مودي ډیر مهم وویل او غدا ده کڅوګ د نیوکلیر یا اټم بم د لاسا د بلیک میل کوي او يرولو کوشش کوي نو موږ په دې نشه يرولې د اټم بم د سوري لاندې پاتې کېدونکو تر هغه نه پاتې کېږي او دریم ټکی ډیر مهم دی واغه دا ده وای چې هغه خلک چې د آتنک ترهګری سرپرستی کوي مشران دي هند وزیر اعظم وای د سرپرستی مشران او سرپرستان ترهګر او ترهګر سرپرستان بیل بیل نه غني معنا دا هم ترهګر او هم دغه مشران یعنی په پای په مرید کې حمله کړي و دا ځل په جیش کې حمله کوي دا د دې مطلب دی اوس راځي چې په دې باندې نور بحث کوم دای د دې په داسې ورځ ویلي دي په کوم ورځ باندې چې د هندستان پاکستان د سرکاري پوځي افسرانو ترمنځ په پوله باندې مذاکرات کېدل هندستان وزیر اعظم نریندر مودي هم په دغه ځای کې خپل قام ته چې خطاب کوي ویل چې وینا وبو یو ځای نشي بایده یا به وینا بهږي یا وبو بهږي نریندر مودي ویل چې پاکستان یو خواته ترهګری کوي ترهګر پالي او ترهګر روزي او ترهګر ورلېږي په هندستان باندې د حمله لپاره او بلې خواته مذاکرات کوي هغه دا کار نشي کېده یعنی دورځي مخکې ټرمپ او نور نړۍ چې دا خبره ویله چې سیز فایر وشو اور بند وشو ما په دې باندې یو ډیر تفصیلی بیکاست وکړ چې دا اور بند جګړه نه ده ختمه جګړه د ختمېدو امکان نشته دی او دا غیر علتونه موجود دي دا غیر غټ علتونه موجود دي نریندر مودي هغه ډیر ښکاره واضح وویل قسم نریندر مودي په دې جګړه کې تر اوسه پورې په نړیوال کچ تاسو دل کې چې غټ زیان کړی دی او نریندر مودي د زیان نه د بچ کېدو کوشش کوي خدا یوازې یو کوشش ته د پکور درنه دا ډیر قوي ښکارا او حقيقي ګواښ دی هغه یو ټکی نن ډیر واضح ویلو نریندر مودي او دا دی چې په خایدا سیول چې ترهګر او د ترهګرو پالون کې اوس و چې ترهګر او د ترهګرو پالون کې بدواړه ولي हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे او بیا پاکستان ته ډېر ښکاره وویل کته غواړي چې امن راشي کته غواړي چې سوله وکړي کته غواړي چې روغه وکړي نو بیا باید ترهګري بند کړي او ترهګري مرکزونه دې بند شي پاکستان سوای د پاکستان دلیل سره جواب سره په دې بزم باز کومه دا څنګه چې پاکستان برنه پاتې وي پاکستانیان برنه پاتې خو نریندر مودي باندې لږ تفصیل ځکه ویل غواړم چې دا بيخي تازه ښکارا او ډېر خطرناک ګواښ دی نریندر مودي د هندستان د دنیا د یو ډېر لوی جمهوریت د دنیا د لوی جمهوریت یا د لوی جمهوریت هیبات په توګه باندې د غیر وزیر اعظم په توګه باندې چې کم ګواښ کړي دي هغه ډیر قوي ځکه دی چې پاکستان ته ویلي دي چې ګوره پر خودل نشته دی कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल
भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। کدا مو پامي چې جګړه مو ختمه کړه او مونږ ویریدو یا مونږ قلار شو دا غلطه ده. هغه خبرې ته مې اشاره وکړه کم چې د دور ز مخ کې تاسو به کتلی وی په مطبوعات کې ما په ډیر باس نه کوو خو مازني ملګرو ته او په یو ورکوټه کو تی وی لاک چې یو بل ځای کړو پای کې ویلی وو چې دا یو بلف یعنی د سره نیول چې ورته وي په پښتو کې شاید موږ د سره نیول وایو بلف تا یا د چاته دوکه ورکول خطا باسل تیر باسل اغي خطا باسل او تیر باسل چې کوم هغه ټکی ویلې وو بلف په نړیوالو مطبوعاتو کې راغلی دی او دلته په واشنگټن پوسټ کې او دلته په وایټ هاوس کې او دلته په امریکا کې په نورو رسنیو کې هغه باسو بلف څه شی وو هغه د پاکستان د سنټرل کمانډ مرکزی کمانډې چې کوم ونډه د هغه غونډې جوړول او د هغه وروستو امریکا ته دا پیغام ورکول چې پاکستان ګوندې اټم بم گزارلو یا د ورغورځولو اراده وکړه. امریکای صدر ټلیفون راپورته کړ هغه ټرمپ او د پاکستان او د هندستان مشرانو ته ویل بیا پاکستانیان وایي او ځینې نړیوال وایي چې هندستان ویریده هندوستان چې کم دی کم ته چې دی اوس په هندستان کې یو مشکل جوړ شوی دی د هندستان لپاره نو هغه بس توبه کړله معافي وغوښته زری ویل چې ور بند او ډز بند او جګړه ختمه وغیرہ وغیرہ. نن چې نریندر مودي دا کوم غواخ ورکه د ذکر ورکه د اختار چې ورکه ځنی خلک ورته دړه کوي ځنی ورته وي دمکی ورکړه ځنی ورته وي تھریټ ورکه او ډیر قوي تھریټ دی یا غواخ دی یا دمکی دا یا دړه دا یا اختار دی څه چې ورته د شپکسنه مم دی په دې کې سات خو هغه ته واخلای هغه ذکر ورکه چې پاکستان کې وسوم د هندستان دا پوری یقین دی چې ترهګرو مرکزونه دا غو د روزنې دا غو د تربیه مرکزونه موجود دي کوم دی موجود دي په پنجاب کې هغه ځای کم ځای ته چې نن د 14 کاله مخکې په مضمون کې لیکلیو د چارواکو یا د سیړونکو په قول باندې د چارواکو سیړونکو وینا دا و چې پنجاب صوبه ترهګرې مور ده ولې ورته مور ویلو ترهګرې مور ځکه چې الته مرید کې دی په مرید کې کیسه دي لشکري طیبه ده لشکري طیبه څوک ده هغه وسله والا ډله ده کوم چې په پاکستان کې موجود ده وسلې مرکزونه وسایل لري د پاکستان د سترګو لاندې ده او هغه ځای نه هغه بیا خلک لګي کشمیر ته او هندستان ته ولته ترهګرې حمله کوي. پنجاب صوبې ته سیړونکو چارواکو رپورټونه کوم چې 14 کاله مخکې ما راپورټ کړی دي او دا غي مضمون چې دی د امریکا غږ په ویب سټ باندې وسومشته دی او د سیړونکو حوالې هم پکې موجود دي هغه وایي چې د پنجاب صوبه د ترهګرې مرتکه ده چې یو مرید کې دی بل پکې جنگ دی او بهاولپور دی چرته چې جیش محمد نومي تنظیم وسوم ژوندې دی د هغه مشر مولانا مسعود اظهر وسم ژوندې دی او هغه سړی چې په هندستان حمله کولې په 1990 کې هندستان په سرنګر کې نیولې وو په 1990 کې په افغانستان کې ته اجازه راوتښتید د هندستان د مولانا مسعود اظهر راوتښتو کندهار کې کوسکو مولانا مسعود اظهر چې دی هندستان مجبور شو چې پریږدي او هغه پاکستان ته نو دا موجود دي د دې علاوه نور هم بنیادی شیان موجود دي ځکه نن هندستان ویلي دي چې ګورئ تاسو خوشاله گئے مډیر منګه هندستان د جګړې نه لري قلار جګړې نه قلارېدل هغه چې امکان نه لري هغه چې ور او وینه او یو ځای نشي پیدا تاسو بیا ترهګری پرېږدئ یا به دې ته تیار پاتې کیږي چې بچ برانه نه زی هغه کم فلم یو ډایلاګ و په سندره و پکې فکر کوم او امیر غلام صادق لیکلی و چې بچ برانه نه زی مصر شاهین ویلې و او بدر منیر په فلم کې شاید هیرو ماته نوم نه دی یاد خدا سندره داسې ده چې بچ پراره راځي نو نن د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته ویلي چې بچ پراره نه دی د بچ تلو امکان وای نشته دی به زموږ لپاره دا بیان حیرانون کې نه دی د هندستان د وزیر اعظم دا ما
ته خلکو ویل چې ته جنگ ته لمن وهې او ته جنگ غواړې او ځینې خلکو راپورې په فیسبوک پورې ویډیوګانې هم جوړې کړې وې چې هغه په امریکا کې موجود خبریال ډېر خفه دی چې جنگ ختم شو. ما ویل زه دې نه یم خفه چې جنگ ختم شو، زه دې خفه یم چې د جنگ بنیادي عوامل اوس هم موجود دي. جنگ ختم نه دی، جنگ کېدونکی دی، ځان له دوکه مه ورکوئ، په سترګو باندې ګوتې مه ږدئ، د دې سره جنگ نه ختمېږي. ځان سره په دروغو، ځان سره په سرابي دنیا کې د احمقانو په جنت کې ژوند چې دی، دې سره که تاسو فکر کوئ چې جنگ ختم شو نو دا ستاسو خام خیالي ده. زه به هغه ځای درته ښیم کوم چې قوي دی، حقیقي دی او کوم چې اصلي تصویر دی هغه به درته ښیم. او هغه درته ما ویلی و چې د جنگ د ختمېدو نغارې اوس هم د جنگ د ختمېدو اعلانونه مه کوئ، د جنگ نغارې اوس هم غږېږي، اوس هم ټوپکې او مورچې چل دي، اوس هم په مورچو کې پوځیان ناست دي، اوس هم جازونه بر الوزي رالوزي. دا حقیقت دی چې د هندوستان جازونه پرېوتي دي، دا حقیقت دی چې هندوستان په دې جګړه کې تر ډېره حده پورې شرمنده شوی دی. دا حقیقت دی چې نریندرا مودي په دې جګړه کې د 240 خطابونه ترلاسه کړي دي. دا حقیقت دی چې په هندوستان کې د هندوستان وزیر اعظم د بی جے پی وزیر اعظم چې دی هغه ته په کور کې په اخبارونو کې ډېر غټ پیغورونه کېږي، هغه ته د کانګرس غړي ډېر غټ پیغورونه کوي. دغه سیاسي کریر چې دی هغه په خطر کې پرېوتی دی. د انډس اوبو معاهده ختمه کړې چې کله یې ختمه کړه نریندرا مودي، د انډس ټریټي چې ختمه کړه، دا ډېر غټ یو داسې سیاسي قدم و چې هغه وخت کې مسؤلینو ویلو چې د خپل سیاسي کریر چې دی دا په مشکل کې ور واچوه، د ځان په خطر کې ور پرېباسه، د ځان ته په کور کې جنجال جوړ کړه، ځکه چې پاکستان یې نه مني ورسره. د پاکستان ژوند او مرګ هم دغه په اوبو باندې دی، دغه په سوتلج او په راوي او په بغلهار او په چناب ډیم اوبو باندې دریابونو باندې دی. د هندوستان رابعیدونکو د اوبو چې دي که د هندوستان بندهی پاکستان کې په پنجاب کې کربنده چې ده نشي کېدی، ځمکه چې ده هغه به وچه شي، هغه به بیا سپیازوي، هغه فصل نشي کولی. دغه سیندونه چې وچي نو پاکستان به د تندې هلاکېږي. پاکستان چې د تندې هلاکېږي، پاکستان په دې باندې کمپرومایز نشي کولی. دې کې یو بل اینګل هم دی، هغه ډېر مهم دی او هغه د کاکا خیل صاحب سره په هغې به ډېرې خبرې کړې وي چې د پاکستان ته یوازې د هندوستان نه د افغانستان نوم وبځي. او د حقیقت حیرانونکې خبر دا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړو داسې کوم معاهده شته دی نه. نو 15% د اوبه چې کوم د پښتونخوا ته وردننه کېږي دا د افغانستان نه ځي. دا یو غټه مسله ده. خو بهرحال دا وخت موږ د هندوستان او د پاکستان خبره کوو. نو پاکستان چې دی صاحبه هغه په اوبو باندې کمپرومایز نشي کولی. د انډس ټریټي معاهده ماتول چې د هندوستان د نریندرا مودي لخوا و دا یو غټه خطرناکه فیصله وه. خو پاکستان وایي چې دا به نو په کور کې پورې خلکو خاندل چې دا فیصله دې وکړه، دې باندې قایم پاتې کېدل ګران دي او که دې نه په شا کېږي نریندرا مودي ته یې ویل چې بیا به ته خپلې نو بیا به خپلې توکلې لاړې چې دي هغه به بیرته سټې. لہذا نریندرا مودي دپاره دا یو چیلنج و، دا ډېر اسان کار نه و، خو یو سیاستدان دی. بهرحال ملګرو، د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي وایي چې پاکستان اسم شه کني خیر دې نشته. تاسو ګورئ لکه چې مخکې خطاب کړی دی او پاکستان ته ویلي دي چې د دهشتګردو مرکزونه او دهشتګردو ساتونکي به یو شان ټریټ کوي. معنی دا ده ډېر خطرناک ګواښ دی چې پخوا یې په لشکري طیبه به حمله کړې ده یا چې په جیش محمد حمله کړې ده، اوس په GHQ حمله کوي. هغه د دې مطلب دا دی دهشتګرد او دهشتګردو ساتونکي دا چاته دهشتګردو ساتونکي چاته وایي؟ هندوستان. نریندرا مودي دهشتګردو ساتونکي چاته وایي؟ ماته خو نه وایي، پاکستان ته وایي. پاکستان په پوز دا تور پورې کوي. پاکستان پوز دا تور منی او کنه منی خو مرید کې په پاکستان پنجاب کې دی، لشکر طیبه پاکستان پنجاب کې ده، جیش محمد بهاولپور کې دی په پنجاب کې دی. دا دواړه د ترهګرۍ مرکزونه ځکه دي زه نه ماته وایم ملګرو ملتونو دواړه چې دي غیر قانونه څنګه چې نور دهشتګرد دی غیر قانونه ګرځولي، داسې دا دواړه هم ګرځولي دي. د دې دواړو مشران حافظ سعید دی او مولانا مسعود اظهر دی یا د هغو منونکي دي، هغه په هندوستان د حملې خوب ویني، هندوستان ډړې وړې کول غواړي. نو دا د جګړې بنیاد دی. د جګړې بنیاد تاسو ته ما ویلو چې خلکو دا جشنونه کول چې بونیری غمجن دی، جګړه ختمه شو، زه غمجن نه وم. ما حقیقت درته ویلو چې د جګړې بنیاد نه دی ختم او جګړې بنیاد نن هندوستان وویلو. ډېر ښکاره واضحه رون سپین بلیک اینډ وایټ ګواښ اخطار دړکا دمکي تھرټ څه چې ورته ورکړه پاکستان خبرې او ډز یو ځای نشي کېدی. پاکستان اوبه او وینې یو ځای نه بهیږي. یا دهشتګردۍ نه دهشتګردو د ملګرتیا نه قلار شه یا بیا
لمنځه ځي دی ورته ویلي دي. نو د دې باندې منن باس کو دا ډېر مهم باس او دا خبرې چې ما کولی او په 13 ورځو کې ما کولی خلکو وی بډېر غمجن دي غمجن نو ممدا ویل اقو شو هندستان وزیر اعظم نریندر مودي دا ویل پاکستان به وسوي هغه هم درته ما چې کله ویل اوس پورې دا غو لخوا د کوم جواب نه راغلی ټول ته خجون چې شپه دلته خشپه چې ورځ دلته خورز زما په خپل دواګانو کې نه کې هیر نه کوي په مخه